السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول راته راوجوړه د صحت او عافیت کلي به مو پر تن وي. دوستانو زه یم هلال خوستا د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې او مهمه ویډیو سره راغلی یم. دوستانو نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو چې موږ اوداسې په یو موبایل کې یو اپلیکیشن دوه ځایه استعمال کړو. لکه څنګه چې دوستانو تاسو ته پورته لیدل کېدي همدغه فیسبوک او ټلګرام دغه اپلیکیشنونه ما یو اپلیکیشن دوه ځایه استعمال کړی دی. دا چې ډېرو ملګرو مو غوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو یو اپلیکیشن په یو موبایل کې دوه ځایه استعمال کړو. نو دوستانو انشاءالله دغه طریقه به 100% همدې ویډیو کې تاسو ته درښایم. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او که بیا هم کوم مشکل وکولی شئ موږ ته میسیج وکړئ. نو دوستانو په ویډیو باندې فایل کوو، خو مخکې له دوستانو له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړم په ډېره مهربانۍ سره هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره ویډیو ته لازم یو لایک درسره ورکړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو دوستانو په ویډیو باندې فایل کوو. دوستانو دغه فیسبوک او د ټلګرام خو ما مخکې دوه ځایه انسټال کړي دي، دلته تاسو ته ښکاري. اوس غواړم دوستانو چې یو دغه وټساپ او مسنجر او دغه سناپ کمره هم دوه ځایه انسټال کړم چې دلته تاسو ته ښکاري. دا غواړم دوستانو چې یو اپلیکیشن دوه ځایه انسټال کړم. نو دوستانو زه به سیټینګ ته راشم، تاسو به هم دغه طریقه خپل موبایل سیټینګ کې ترسره کوئ. نو دوستانو زه به دغه موبایل سیټینګ ته لاړ شم او داسې پورته به لاړ شم او بیا به لاندې راشم. دوستانو لومړي سر ته به دوستانو تاسو یو ځل لاړ شئ او بیا به لاندې تاسو راشئ. دلته تاسو ته دوستانو لیکلي دي ایډوانسډ فیوچرز، همدې نه به ملګرو تاسو کلیک واخلئ. دې نه چې هر کله کلیک واخیسته دوستانو تاسو به داسې لاندې راشئ او دلته تاسو ته لیکلي دي دوستانو ډول مسنجر، همدې اپشن به تاسو ورته کلیک واخلئ. دوستانو دې نه چې هر کله کلیک واخیسته دلته تاسو ته ښکاري چې ما دغه فیسبوک او ټلګرام مخکې دوه ځایه انسټال کړي دي. اوس غواړم دوستانو چې د لاندې وټساپ او سناپ او مسنجر هم دغه دوه ځایه انسټال کړم. نو دوستانو تاسو به په وټساپ باندې کلیک وکړئ او بیا به په انسټال باندې کلیک واخلئ. دوستانو دې نه مو چې هر کله کلیک واخیسته دا هم انسټال شو او اوس به تاسو په سناپ کمره باندې هم کلیک واخلئ او دغه به هم انسټال شي او بیا به دوستانو تاسو په مسنجر باندې کلیک واخلئ او دغه به هم انسټال شي. دا د دوستانو زموږ 15 واړه اپلیکیشنونه چې دي دوه ځلې تکراري راغلي دي. اوس دوستانو زه راځم موبایل سکرین ته او دغه موبایل سکرین کې ګورم. دوستانو زه به موبایل سکرین ته لاړ شم او دلته به راشم. داسې دوستانو دا د موبایل سکرین آخري برخې ته راځي او دلته تاسو ته ښکاري چې د مسنجر چې دی هم دوه ځایه راغلی دی او دلته تاسو ته ښکاري او بل سناپ کمره هم دوه ځایه راغلی ده، هم دلته تاسو ته ښکاري او وټساپ دوستانو هم دوه ځایه راغلی ده، همدغه به هم تاسو ته وښیم. اوس دوستانو تاسو ته ښکاري چې دغه 15 واړه اپلیکیشنونه چې دي یو اپلیکیشن دوه ځله راغلی دی په یو موبایل کې. نو دوستانو تاسو هم په دې ډول کولی شئ چې په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن دوه ځایه استعمال کړئ. نو دوستانو اوس تاسو ته معلومات کېږي چې دغه لومړی چې دی دا اوریجنل فیسبوک دی او د کوم سیر ټکی چې لګولی همدلته دا دوستانو موقتي یا د هغه اپلیکیشن دی چې موږ دوهم ځل استعمال کړی دی. لکه څه ډول چې تاسو ته په هر دوهم اپلیکیشن کې هم دغه سور خپه ښکاري، همدا د دې په خاطر دی چې دا تکراري راغلی دی. نو دوستانو په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې یو اپلیکیشن په یو موبایل کې دوه ځایه استعمال کړئ. اوس دوستانو زه تاسو ته ښایم چې دغه لومړی فیسبوک تاسو ته ښایم چې زموږ په یو فیسبوک کې چې دی یوه آی ډي ده او په بل کې زموږ بل آی ډي ده. نو دوستانو تاسو ته دلته ښکاري چې زموږ په دې لومړي اوریجنل فیسبوک کې چې ده زموږ خپل رسمي پیج دی او دوهم فیسبوک ته راځم همدغه فیسبوک ته. دلته به دوستانو اوس تاسو ته وښایم د لومړي فیسبوک ته راځم، همدې ته راځم دوستانو همدغه ته. اوس به دوستانو تاسو ته دلته وښایم چې دې کې زموږ بل آی ډي ده. دوستانو دا دی زه دلته راځم همدلته به کلیک واخلم او دلته تاسو ته ښکاري چې دې اپلیکیشن کې زموږ بل آی ډي شتون لري. نو دوستانو د همداسې په ټلګرام او وټساپ کې هم تاسو کولی شئ مختلف آی ډي په یو اپلیکیشن کې وکاروئ. نو دوستانو دغه دوهم وټساپ ته راځم، همدغه وټساپ ته. اوس به دوستانو تاسو ته دلته وښایم چې دا به له تاسو څخه نمبر غواړي. دا دی دوستانو ما کلیک ورباندې کړی دی
او دلته به تاسو ژبه هم انتخاب کړئ او لاندې په اګري اینډ کنټینیو ورته کلیک واخلئ. خو بدبخته نظر نیټ ته لاسرسی نه لرم په الحال، او تاسو کولی شئ چې په دې ډول خپل نمبر ورکړئ. په یو واتساپ کې یو موبایل نمبر وکاروئ، په بل واتساپ کې تاسو بل نمبر وکاروئ. نو دوستانو په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې یو اپلیکیشن 2 ځای استعمال کړئ. نو دوستانو ډېره خوندوره طریقه وه. کوشش وکړئ ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا داسې ویډیو پورې ما هلال غوښتي ته اجازه راکړئ. خدای په امان.